جمال ناصر اصولي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د رهبري غړی ښاغلی رحمت الله ځلاند او د فیفا ټاکنیز بنسټ ویانده سمیرا رسا هم راسره ده چې هغه په لاره ده چې راورسېده د هغې سره به هم بحث پیل کړو. اصولي صاحب، شکایتو کمیسیون د شکایتو د څېړنې پروسه څرنګه روانه ده؟ جلو بخښونکي خدای په نامه، ګورئ دغه ورځې چې شکایتونه ثبت شوي دي موږ دولت ساز دوی ته پوره اختیار ورکړی دی، لکه څنګه چې دوی پوره اختیار لري چې شکایتونه وڅېړي قانوني ډول او شکایتونه بررسي کړي. تر اوسه هم چې دوی روان دي شکایتونه څېړي او شکایتونه ارزیابي کوي او تحلیل کوي. دغه 90% پرمختګ هم د تحلیل او د ارزیابي پرمخ تللی دی، یعنې شکایتونه خلاص شوي نه دي چې په بشپړ ډول دوی خلاص کړي او فیصله یې وړاندې کړي. د دې شکایتونو ارزیابي او تحلیل شوی تر اوسه، نو یعنې د پروسه تر یو حده پاتې ده. تاسو دغه پروسه څارئ، تر څارنې لاندې لرئ؟ بلې، د پروسه د څارنې لاندې ده. څه روان دي؟ څومره قناعت لرئ له روانې پروسې نه؟ دا به په آخر کې موږ په دې پوهیږو چې پروسه تر اوسه هغه حد ته نه ده رسېدلې چې موږ خپل قضاوت وکړو، چون پایلې پاتې دي، نتایج پاتې دي، خو امیدواره یم چې دوی د قانون په رڼا کې پاک روان دي. تشویش مو څه دی په دغه برخه کې؟ تشویش همدا دی چې دغه پروسه باید د سایسو د توطیو او د لاسوهنو وساتل شي. دوی باید په خپلواک ډول پر مخ لاړ شي، د قانون مطابق او د ټاکنو قانون مطابق دوی څېړنې وکړي خپلې او خپلې پایلې د قانون په رڼا کې. د سایس یا هغه څه چې تاسو ورنه ویره لرئ هغه څوک غواړي چې د سایس رامنځته کړي؟ ښه، د اوله ورځ ځینې انتخاباتي ټکټونه دي چې دوی غوښتل چې دغه پروسه لانجو ته بوځي، دوی غوښتل چې پروسه ناکامه کړي، دوی غوښتل چې پروسه د خلکو په سترګو کې یو ډول وښیي چې ګواکې ټاکنې په ټوله کې د تقلب ډکې وي. نو دوی غوښتل چې د پروسه یو ډول سبوتاژ کړي. اوس هم زموږ هیله همدا ده چې د شکایتو کمیسیون باید دغه دسایس وګوري، دغه دسایسو پر وړاندې ودرېږي. توطیې یا دسایس جوړوي دا مشخص ټیم ده که نه ټول ټیمونه؟ ښه، ټیمونه شته دي. ولې مشخص په چا باندې تاسو ډېر ټیمونه شته دي؟ هغه ټیمونه چې د دولت جوړونکي ټیم سره رقابت لري، دوی د اولې ورځې همدا غوښتل چې د پروسه یو ډول سبوتاژ ثبات همپالنه. ښه، یو به همدا ټیم وښیو او نور هم ټیمونه شته دي چې تر یو حده غواړي چې دغه پروسه لانجو ته بوځي. تر اوسه د پروسه د هغه لانجو څخه راوتلې ده. د هغې ورځې چې دوی راووتل او ځانونه یې کامیاب اعلان کړل او ویل چې دا ټاکنې موږ ګټلي دي، دوی غوښتل چې دا پروسه په همدې ډول سبوتاژ کړي او د خلکو ته وښیي چې ګواکې دلته تخلف شوی دی. موږ به ورته ویل چې تاسو ودرېږئ تر هغې، تاسو تم شئ تر هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې پایلې تاسو را اعلان کړي، نتایج تاسو ته ووایي او د هغې نه وروسته بیا ځانونه اعلانوي. په هر صورت اما دوی وایي چې زموږ غوښتنې له اوله تر اخره قانوني وي، موږ د قانون په اساس غوښتنې لرو، موږ توطیې نه جوړو. په وار وار خپله ځلاند صاحب هم دا خبره کړې ده. ښه، د هغه ورځې چې دوی راووتل او ځانونه یې د ریاست جمهوري د ټاکنو کامیاب اعلان کړل، دا په کوم قانون کې راوتلی وه؟ چا ویلي وو؟ په کوم قانون کې، په کومه مصوبه کې دا راغلي او په کومه لایحه کې دا راغلي چې په د ټاکنو په دویمه ورځ په اوله ورځ راوځي او ځان اعلانوي؟ یعنې دا خپله یو ټاکنیز جرم و چې دوی وکړ. او په وروستیو کې هم موږ په وار وار دوی ته د رسنیو د لارې او ټریبیونونو د لارې دا په ډاګه کړه چې ورونو تاسو ګورئ حقایقو ته ځیر شئ، راځئ حقایق ووایئ، د غیر حقیقي او درواغو څخه تیریږو. یعنې د دې په ځای چې دوی خپل ځان په ولس کې وګوري یا خپلې رایې معلومې کړي، دوی ځان ګټونکی بلل. دوی هغه څه کول چې دغه پروسه سبوتاژ کړي، یعنې د اوله ورځ دوی پوه شوي وو چې ولې دوی ټاکنې غواړي نه چې دي دغه ګټلي. پروسه سبوتاژ کړي؟ ښه، دغه ورځې چې غوښتل کېدل چې باید ټاکنې ترسره شي، همدغه ډیری ټیمونه راجګ شول د ټاکنو پر ضد باندې کمپاینونه کول
چې ټاکنې ترسره نشي. خلکو ته یې دا ذهنیتونه ورکول چې تاسو باید راونوځئ. د موقت حکومت، د سرپرست حکومت او په ډول ډول د حکومتونو وړاندیزونه یې کول، د هغوی سره هملاري وو، دیکتې خلکو ته کولې تر څو چې دغه ټاکنې په یو ډول لانجمنې کړي او یا همې ناکامې کړي، دغه پروسه هم د ملي پروسه ناکامه کړي. نو دومره ویلی شو چې اوس هم وخت شته دی، موږ باید منتظر شو دې ته چې پایله اعلان شي. شکایتو کمیسیون باندې تاسو د دې باور لرئ چې دوی د دغه دسایس خنثی کړي؟ دا د دوی وظیفه ده چې دا کار وکړي. که چیرې دغه دسایس خنثی نه کړل نو بیا هم موږ شته یو او زموږ اعتراضونه موجود دي، قانوني لارې موجودې دي. دغه قانوني لارې، کومې قانوني لارې چې موجودې دي په هغې به ځو. او ناظر بنسټونه زیاتره پر ټاکنیز ټیمونو د دې انتقاد لري. دوی وایي چې د دې په ځای چې د اسنادو مستند کېدو ته پام وکړي، زیاتره ټیمونو کوشش کړی چې د شمېر له مخې زیات شکایتونه دوی درج کړي. ښه، خو همغسې وشول. هم پالنې خواوشا 8,000 شکایتونه درج کړي وو، د هغې جملې څخه 4.5 زره شکایتونه د دوی ناقص وبلل شول. یعنی اصلا هغه څه وو چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه ونه بلل، ناقص او د شمېر څخه یې لرې کړل. بنان د شکایتو کمیسیون موجود دی، دوی خپل کار ښه پوهېږي او هغه شکایتونه چې قابل د دې دي چې باید بررسي نه شي او مستند نه دي هغه لرې کېږي، او د هغې په مقابل کې هغه شکایتونه چې شته دي او مستند دي هغه بررسي کېږي. تاسو څومره مستند د دغه شکایتونه چې مو کړي دي؟ زموږ تر 90% حتی تر دې هم زیات مستند دي، دوی په شمېر کې نیولي او دوی به یې څېړي. بیا هم راګرځو تاسو ته. ځلاند صاحب، تاسو د شکایتو کمیسیون د څېړنو پروسه چې تر اوسه پورې روانه ده او دوی وایي چې موږ 90 سلنه پرمختګ کړی، څنګه ارزوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د بحث ګډونوال جناب اصولي صاحب او خور خلانه در رسلي، هغوی او د افغانستان متدین ولس ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د شکایتو کمیسیون له کړنو تر اوسه راضي یو. پروسه یې ښه روانه ده، د موږ تر څار لاندې ده. شاید مشکلات ولري ځکه افغانستان د ډېر شیان مشکلات لري، حل خو نه لري، خو په عموم کې په عمومي سطحه وایو چې ښه روانه ده. ویره مو له څه نه ده په روانه پروسه کې چې اوس شکایتونه څېړل ښه اوسه پورې خو چې روان دي، موږ له هېڅ شي ویره نه لرو ځکه چې موږ شکایتونه کړي دي، شکایتونو په خپل شکایتونو باور لرو او په کمیسیون هم باور لرو. اما شکایتونه مو نیمه غیر مستند وو. ښه، دا داسې کېدلی شي، دا خو ما مخکې څو واره په بحثونو کې ویلي چې شکایتونه کېدای شي چې د هغو ډېر شکایتونه د موږ رد شي. دا ما په خپله په مخکې هم ویلي وو او بیا هم وایم چې دا شکایتونه چې اوس یې څېړلي دي، دا هم کور ودان ځکه شکایتونه رد کېږي. دا کمیسیون دنده دی چې بعض شکایتونه تکراري راشي. اصولي صاحب وایي چې 90 سلنه شکایتونه زموږ مستند دي، ولې مقابل لوری په دغه کچه نه ده. ښه، دا زه نه پوهېږم چې دا د کومه ادرسه وایي چې د دوی 90% مستند دي یا د موږ په 8,000 کې نیمه نور رد شول ټول. په دې هکله زه رښتیا خبره وي چې دومره درته ویلی شم چې دا د کمیسیون دنده ده. شاید د دوی شکایتونه معجب وي، ما خو مخکې ویلي دي چې دوی شکایت که معجب وي ودې څېړل شي. نو زه خو دا سیالي موږ له دوی سره نه کوو چې د تا شکایت ولې معجب دی، ما ولې معجب نه دی. دا خو استدلال هم نه دی. اما تاسو د شمېر له مخې کوشش کړی چې زیات شکایتونه ولرئ. هدف دا دی چې بعض شکایتونه کېدای شي تکرار راغلي وي ځکه موږ شکایتونه په ولایاتو کې هم ثبت شول، په مرکز کې هم ثبت شول. یوه وجه دا کېدلی شي چې موږ شکایتونه زیات اندازه رد شوي وي چې هغه شکایت چې موږ په ولایت کې کړی دی هغه مو په مرکز کې هم کړی دی، په دې خاطر چې هغه پاتې نه شي روان ته داخل شي. نو که چېرته یو شکایت دوه ځله موږ کړی دی، دا خو د کمیسیون دنده چې باید هغه کې رد کړي. د شکایتو کمیسیون پروسې ته یو خنډ جوړ کړی، کله چې تاسو دغومره شکایتونه کوئ د هغوی وخت نه نیسي؟ نه، مو نه د انتخاباتو پروسې ته خنډ جوړ کړی وه، نه مو د شکایتو کمیسیون وظیفې ته خنډ جوړ کړی دی. د دې دپاره دسیسه او خنډ تقلب وه. ګوره د افغانستان ملت ته په دې هکله قضاوت وکړي. کله چې په یوه ځای کې تقلب نه څوک انتقاد کوي، دا سړی مجرم نه دی، اصلا هغه څوک مجرم دی چې دا عمل یې ترسره کړی. تاسو عملا تقلب ته زمینه مساعدوله، انتخاباتو اصلا آمادګي تاسو نه درلودله. ښه، چې موږ انتخاباتو ته داخل شلو، مونږ دغه اول لکه 20,000 کسانو چې انتخاباتو کمیسیون اعلان کړي دي، موږ د خلکو باور وکړه. د دې خلکو د رایې ته په کاتو، د موږ د ټیم وزن ته په کاتو، د دولت ساز ټیم دغه خبره ته په کوم منطق اخلي؟
موږ چې وایو چې دوی خبرې کوي خالي خوله خلاصه کې هر څه چې خوشې کړل خوشې کوي اندا واجه دی چې موږ وایو یعنې د اولکو خلکو ته هم احترام دوی نه لري چې د خلکو رایه دی وخت چې موږ انتخابات سابوتاژ کول نو موږ د انتخاباتو ته ولې درېدو اول خو دغه منطق سره نن چې خلکو هم په پراخه توګه ګډون نه ده کړی یا تاسو انتخاب کې ګران تاسو یاست وایي د خلکو پراخه کچه نه ګډون درې علتونه لرل لومړی امنیت نه و حکومت په امنیت راوستو کې ناکام و د حکومت امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی و چې موږ پوره امنیت نیسو امنیتي ارګانونو خو ډاډ ورکړی و خو امنیتي ارګانونو هم په ټولو ته په کامل احترام په دې شکل دروغ ویل لکه څرنګه چې د دولت صاحب مشر یې وایي دولت صاحب مشر هم دغسې عادت لري که دې نه تر دې تا پورې دروغ وچلیږي دغو ته هم د احترام لري چې تر دې ځایه په لاړ شم ښه خبره دی ځکه وروسته بیا نه په شرمېږي چې ما مخکې دروغ ویلي وو چې زه ډېر دولت صاحب څه چې وایي رښتیا نه وایي نه وایي هېڅ نه وایي دروغ چې پیدا کېږي رښتیا ونې هېڅ باور نه دوی لري وایي چې ځکه دوی په کمیسیون پرېکړې تر اوله تر اخره موږ ښه نو بیا د 3000 شکایتونه به چی کړي زه د تا نه پوښتنه کوم مستند دي وایي ټول ښه خو په چا یې کړي خو په کمیسیون یې کړي کمیسیون دا غلطۍ کړي نو که کمیسیون ته احترام لرلی کمیسیون رښتیا په روغه لار روان وای نو دوی د شکایت ولې په کول بیا مواجه ولې دي بیا په استدلال ولې دي ولې بیا مستند دي ګوره افغانستان خلک دایمي خبرې اوري خلک په دې هکله ښه قضاوت کولی شي ټول خلک په دې پوهېږي چې څوک څه وایي زه د انتخاباتو کمیسیون ته چې کوم خنډونه وو هم هغه تقلب بولم مخکې ما تاته وایي چې درې شیان دي چې دغه انتخابات شاته غورځولي لومړی امنیتي ارګانونو د امنیت نشتون و دویمه خبره د دولت ساز ټیم انتخاباتو بدنامول و چې لکه څنګه پارلماني انتخابات بدنام کړل خلکو باور نه لرلو د انتخاباتو په پروسې او دریمه دا چې د څومره تقرر چې دوی کړی و دا ټول د کمیسیون له ادرسه نه و شوي بلکې له ارک له ادرسه شوي اما دوی وایي چې موږ له اوله انتخاباتو ژمن وو له اوله مو کوشش کوو چې انتخابات وکړو اما مقابل لوري باور په انتخاباتو نه درلود کله موقت حکومت کله سرپرست کله بل شي دا ټول د دوی ستونزې وې که کله دوی په انتخاباتو باور لرلی دوی د دې دیموکراتیکي پروسې ته احترام وای د خلکو حکومت په خلکو واسطه راتللو ته دوی احترام لرلی لومړی په پارلماني انتخاباتو کې په وزیر اکبر خان کې یو دفتر پرانیسته دیموکراسي پر افغانستان د دې مشري نورزي او پزلي کوله هلته به یې خلک بول هلته به مهندسي کول هلته به خلک خوښول بیا به کامیابېدل تاسو چا مراجعه کړې په هغه ځای کې زه خپله تاسو کاندید واست زه کاندید وم زه یې خوښته یم ما نه یې غوښتنې کړي چې په دې مواردو به ته مخکې ځې زه ورسره مخکې نه یم لا د ما خبرې دوی اوري دوی یې کسي نورزی هم اوري سند لرئ تاسو ځکه چې دلته خو هر څه په هغه اسنادو سند لرم باید چې کوم ایمیل یې ماته کړی کوم ایمیل ما دوی ته لیږلی سند شته چې کوم ایمیل له ادرسه دوی ماته ویلي چې ته دا ډاکومنټ موږ ته راوسته او په دغو ډاکومنټو در سره خبرې کوو سبا بیا راشه تاسو هغه فورمه نه ده ورته ډکه کړې نو خو زه چې کله ورغلم چې ما دا موضوع ولیده چې دا کیسه په بل شکل روانه وه ما ورته وویل چې وروره هلته خو انتخابات کېږي ته څنګه ماته وایي چې زه تا کامیابوم وایي چې بس دا یې مو کار دی ما یعنې هدف دا دی چې څوک یې تاسو خوښ دی به کامیابېږي نو د هغو خلکو کې زه نشم راتلی د ما د خبرې دوی اوري داسې نه دی چې دوی چې ته پټ ناست دي پزلي هم اوري ګوره څومره یو غټه ته ستا په دې پزلي پسې افشا شله د ارک ملا لنډیني مشهور شو که نه خیر دې موضوعات ته راځم چې د خپلې موضوع ونه د درې شیان دوی بدنام کړل ګوره زه چې اصلي خبره کوم چې انتخابات دوی بدنام کړل خلکو په دې پروسې باور نه لرلو انتخاباتو ته اما راونوتل تاسو وایي موقت حکومت و دې ته ورته نور حکومتونه غوښتل ګوره خو دا مانده ووایي چې خوله خلاصه که خبرې کوه چې ډاکټر عبدالله د حکومت یوه برخه دی هغه موقت حکومت دی کله تاسې اورېدلي چې ډاکټر عبدالله د موقت حکومت غوښتنه کړې وي یو سند خو د دې وړاندې کې ډاکټر عبدالله دا خبره کړې که نه یا یې د ده ثبتي کلیپ یا مثلا کوم سند چې ډاکټر عبدالله یې وي نور ټیمونه به وي هغو به دا غوښتنه تاسو له ځانه وایئ چې موږ ګټونکي یو سره له دې چې باید نتیجې ته تمه سو دا اوس معلومه شوه که نه کله چې 1 میلیون تقلب په یو ملک کې وشي مجرم هم معلوم نه وي یو 314 صندوقونه چې هغو کې رای اضافه شوي دي 298 صندوقونه چې هغه د 2402 صندوقونو له جملې څخه په دې رایو کې حساب شوي چې 9000 خو په رایو کې یوه کې 4000 رایې د دولت ساز دي دا په دې کې حساب شوي دي په دې رایو کې 1,02,000 رایې چې هغه غیر وخت له مخکې له وخته اوس اورېدلي دي تقریبا 1,18,000 رایې چې هغه هم په 2 دستګاوو کې ډیټا ثبت شوی دی چې یعنې په خپله یوه بایومتریک آله د بلې بایومتریک د آلې د ډیټا سره سر نه خوري دا رایې که ټولې تر وباسې
او کمیسیون عدالت وکړي موږ 100% ګټو. شکایت کمیسیون له روانې پروسې قناعت لرئ؟ په لاندې راته وایاست. 100%. مننه کوم. درنو لیدونکو دمه لرو، بیرته راګرځو. د څېړنو په پایله کې مې وموندل چې د غاښو لپاره تر ټولو غوره کریم د صفا کریم دی. بالکل صفا د غاښونو د خرابېدو، ژیړېدو، سولیدو او د خولې له بد بوی نه مخنیوی کوي. نو راځئ چې خپل غاښونه په سمه توګه وساتو. د خپل غاښونو د سلامتي او د خولې د خوشبویي لپاره صفا د غاښونو کریم وکاروئ. موږ ستاسو د مسکا په اړه فکر کوو. ملک پلاس سوچه او طبیعي د A او D ویټامینونو لرونکی، خوندور او له نورو شیدو څخه ځانګړی، نړیوال معیارونو سره سم په ایټالوي ماشینونو باندې بسته‌بندي شوی. ملک پلاس ستاسو د روغتیا ضمانت کوونکی، د هیواد تولید، د هیواد ویاړ. بایو 70 کریم د خپل څیرې ریښتینې ښکلا په ورځو کې له بایو 70 کریم سره تجربه کړئ. بایو 70 کریم د A ویټامین لرونکي او له طبیعي بوټو څخه جوړ شوي. بایو 70 کریم ښه کریم ستاسو د جلد او ښکلا لپاره. به پیش بروید. پرداخت، خرید و انتقال‌های فوری پول با استفاده از خدمات برنامه ایزی پی. می‌خواهم آن را داشته باشم. ماسترکارد، از خریداری در داخل و خارج کشور لذت ببرید. بهترین رویای زندگیم. پیرول، قرضه معاش برای کارمند. با خدمات عزیزی بانک آینده‌ات را برنامه‌ریزی کن. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. ملک پلاس سوچه او طبیعي د A او D ویټامینونو لرونکی، خوندور او له نورو شیدو څخه ځانګړی، نړیوال معیارونو سره سم په ایټالوي ماشینونو باندې بسته‌بندي شوی. ملک پلاس ستاسو د روغتیا ضمانت کوونکی، د هیواد تولید، د هیواد ویاړ. بیا هم په خیر لاس. اصولي صاحب ستاسو ټیم اصلا خلکو ته رښتیا نه وایي، هر څه چې وایي په تبلیغاتو باندې مخ ته ځئ. یو شي ته زه نه پوهېږم، د اولې ورځې چې موږ به ورته ویل د دوی ویندویانو ته او د دوی مشرانو ته چې وخلکو تاسو وایئ چې موږ ګټونکي یو، د هر ویان د دوی ویل ما برنداست دي، موږ ګټونکي یو. وخلکو موږ به ورته ویل چې مه کوئ تر هغې ودرېږئ چې د پایلې اعلان شي، لږ تم شئ. پایلې راووتې، دوی برنده وو، دوی ګټونکي وو. درواغ موږ وویل که دوی ویل؟ ولس یې اوري. درواغ دوی ویل. د خلکو په سترګو کې خاورې چا شیندلې؟ دوی شیندلې. تاسې هم ویلې چې موږ 58% رایې ګټلې، دا دروغ نه وو؟ ښه، خو موږ ګټونکي خو یو. 54% دروغ نه وو چې تاسې به ویلې؟ موږ تاسو چې 90% د موږ رایې دي اته شوې. ښه ځلان صاحب، هیله کوم ما پرېږدئ چې زه خپلې خبرې وکړم، که بیا تاسو غږیږئ مهرباني. نشته یې وکړه، خیر ده خدای. نو مسله دا ده د اولې ورځې چې موږ ویل پاتې شئ تر هغې چې پایلې اعلان شي، نه پاتې کېدل، او دوی به خپله خبره کوله چې موږ ګټونکي یو. په هغې کې ولس پوهېږي چې دوی رښتیا ویل او اما کوم وزن چې زموږ ټیم لري یا کوم اشخاص چې د موږ له ټیم سره دي، دا کولی شي خلک قضاوت کړي چې رایې زموږ دي. د دوی د ټیم سره نه پوهېږم، زه یې که نومونه واخلم ښه به نه وي، چون د دوی د نوم په اخیستو سره ولس پوهېږي چې هغې ته خلک رایه نه ورکوي. د دوی په مشرانو کې ښاغلی دوستم، ښاغلی محقق، ښاغلی خلیلي، ښاغلی عبدالله،
یعنی د څو کسان یادوم درته دا هغه کسان دي چې دوی په کابل کې یو د بل په سرونو باندې میخونه سره وهلي دوی هغه کسان دي چې ولس یې یرغمل نیولی و ولس یې تباه او برباد که د کابل څخه یې وباسه مړ یې که ویې وژه په ناموس یې تیری وشه بیا هم د کابلیانو او د ولس څخه رایه غواړي ولس رایه نه ورکوي دا خبره رادوئ تاسو چې دوی وایي کوم وزن منګه لرو رایز منګه ګورئ ښه اشخاص هم پکې ځلان صاحب ښه سړی دی ګورئ که نه دی ښه سړی پکې دې ته ورته نور ښه اشخاص پکې دي مګر په لویه کې د دوی ټیم کوم چې و هغه داسې اشخاص و چې ولس ورته رایه نه ورکوي هغه تصویر چې ولس یې توقع لري دوی په ټیم کې نه و چې باید خلکو رایه ورکړې خو معلومه شوه ګورئ ولس هنداره ده هر څوک خپل ځان پکې ویني د دوی ټیم خپل ځان پکې ولیده زموږ ټیم هم خپل ځان پکې ولیده ولس هنداره وه څه پټ نه کړل دوی بایلونکي راوباسل او موږ یې ګټونکي ولس له تاسو سره و ولس زموږ سره و او ولس زموږ سره دی سبا بل سبا به بیا هم پایله اعلانیږي نهایي او بیا به هم ګوري چې موږ بریالي یو په دې کې اما موږ موقت حکومت هیڅ شي دغه مسایل نه دي غوښتي ښه دا خو پټه خبره نه وه دوی په وار وار د هغو اشخاصو چې د موقت حکومت خبرې کولې مسکو ته تلل دوحې ته تلل او نورو هیوادونو ته د غونډو دپاره او د موقت حکومت د جوړېدا دپاره یې هڅې کولې دوی په څنګ کې ولاړو د دوی مشاورین ورسره وو د دوی د ټیم خلک ورسره وو خلیلي څوک دی محقق څوک دی دا همغه خلک دي چې همدغه کار یې غوښته همدا موقت حکومت یې غوښته نور د دوی په ټیم کې څوک وو خو همدا سرلاري موږ د شکایتو له څېړنې اصلا ویره نه لرو ولې تاسو اندېښنه لرئ دوی وایي چې موږ هېڅ مشکل نه لرو آیا زما په خبرو کې د اندېښنې نه څه ویل شوي ما وویل چې موږ تر هغې منتظر یو چې دوی خپلې پایلې اعلانوي که چیرې د قانون خلاف وو ولې په کمیسیون وایي شکایتونه کړي دي موږ په کمیسیون یوازې نه دي کړي موږ په هغه ټیمونو هم کړي دي چې دوی درغلي کړې ده په همپالنه هم کړي دي په نورو ټیمونو چې دوی درغلي کړي په هغوی هم کړي دي او په هغه رایو هم کړي دي چې کومې رایې موجودې دي بایومیټریک دي په بایومیټریک کې موجودې دي اما حساب شوي نه دي سرور ته انتقال نه دي د دغې ټریبیون نه زه تاسو ته وعده درکوم چې هغه رایې چې په بایومیټریک کې موجودې دي او دوی حساب کړي نه دي د شکایتو کمیسیون به یې ثبتوي هغه به حسابوي او د دولت جوړونکي ټیم رایو ته به جمع کوي ثبات او همپالنه وایي اصلا تاسو باید له کمیسیون نه شکایت ونه لرئ ځکه چې په وار وار دوی وایي دوی تاسو تورن کړي یاست کمیسیون د تاسو تر کنټرول لاندې ده ښه کمیسیون خو هغه کمیسیون و چې 18 نمایندانو په هغه وخت کې یوه رایه ورته وکاروله د نړۍ په هیڅ ګوټ کې به دا پیدا نه کوي چې ولسمشر راجګیږي د کمیسیون د کمیشنران ټاکل لپاره نمایندان راغونډوي هغوی رایه ورکوي دا د ولسمشر صلاحیت دی چې څوک ټاکي اما دا کار یې ونه کړه همدا نمایندان یې راټول کړل چې په هغې کې ډاکټر صاحب عبدالله هم موجود و حکمتیار هم موجود ټول نمایندان موجود و ولسمشر هم ډاکټر صاحب غني هم موجود و یوه رایه یې کاروله دا هغه کمیسیون دی چې دوی ورته رایه ورکړې ده تاسو څنګه دا معلومولی سئ چې ستاسو شکایتونه مستند ولې دي دوی غیر مستند دي ښه دا د شکایتو کمیسیون فکر کوم چې اعلان کړې ده تاسو هم دا پیدا کولی شي د معلومات رسنۍ هم پیدا کولی شي او رسنیو ته هم تللی دي چې څومره شکایتونه د چا مستند وو د چا رد شول او د چا د بررسۍ لاندې دي شکایتونه موجود دي د معلومات ټول سره موجود دی نو په دې اساس موږ هم وایو چې د دوی شکایتونه خواوشا د نیمو نه زیات رد شوي دي دا ځکه رد شوي دي چې دوی یوازې غوښتل چې د شکایت هغه کمیت پورته ویسي تر څو چې خلکو ته بیا وښیي دومره شکایتونه هم ثبت کړي خو ګورئ چې سم کار دی د شکایت ولې ځلان صاحب تاسو د کیفیت پر ځای کمیت توجه کوئ ما زه ډېر خفه کېږم په دې چې ما مخکې ویلې چې خوله خلاصه که خبرې شروع کړه څه چې په خوله درځي وایه چې تر څو پورې ګوره که څوک کله خبرې کوي د دې ملک ته د سترګې وغړوي چې د ولس دا خبرې اوري ما مخکې په کراتو وي چې شکایت د رد کېدو وي د کمیسیون دنده همدا دی موږ په ولایتونو کې هم شکایتونه ثبت کړي په مرکز کې هم دا شاید سره په ټکر کې رد شي ثابته کړه چې له دوی سره ونه له تاسو سره د اصولي صاحب زه دې ټولو شیانو ته راځم ولس خو
په واقعیت سره ثابته کړه چې په پکتیا ولایت کې 2,60,000 رایې اچولې وې چې دا ټولې د دولت ساز ټیم اکثره دولت ساز ټیم اکثر نه بلکې 90% کله چې پکتیا ولایت کې اوس 6,000 رایې حساب شوي دي که 8,000 رایې راوتلي دي د دې څخه دا نورې رایې ثابتېږي که نه چې د ولس د دوی سره وه که د ولس په سر دوی سودا کړې وه اما نتیجه چې څه راووته دوی وایي چې په هغه باندې موږ قضاوت کوو دا نتیجه چې کومه راووته ما تاته ووایي چې په دې کې 298 صندوقونه غیر بایومتریک حساب شوي دي په دې کې یعنې 11,600 رایې تفاوت دی د ګټلو چې دوی د ګټونکي په وړۍ ته ورجه کړي او 1,000 رایې کې 4,000 د دوی دي که دا تر وباسې انتخابات چېرته لاړل اما دوی وایي چې که چېرته شکایت بررسي سي زموږ 4% اضافه کیږي دوی خو 4% رایې بله ورځې ما سره په خورشید تلویزیون کې د دوی یو ویان ناست و فکر کوم د پراګ نه راغلی د ازادۍ رادیو خبریال د نوم یې یاد نه راځي چې نه پوهېږم څه نومېږي خو دوی د ویاندویانو مسؤل هم فکر کوم وي هغه یې وایي دا وکړه چې 500 بایومتریک آلې په کمیسیون دننه پیدا شوې چې دې کې 8 دستګاوې موږ وڅېړلې چې په دې کې 15% د دولت ساز رایه وه باس موجود دی په یوټیوب کې شته ټول د افغانستان ملت یې لیدلی شي اول خو په دستګاه کې رای نه معلومیږي چې دا د چا دی تر څو چې صندوق ته مراجعه ونه کړي دا یو دوهم دا 500 د بایومتریک دستګاوې د کمیسیون دننه څه رقم ته پټې دي آیا د کمیسیون په خپله حسابي نه لرله چې دوی په څومره محلونو کې انتخابات کړي د ننګرهار موضوع ته دوی اشاره کوي چې یوازې ننګرهار کې وڅېړل سي زموږ زه به دا خبره لږه واضح کړم د مهرباني بیا هم پرونه بله ورځ په مغه هغه کې خورشید تلویزیون کې میلمه وم چې د کمیسیون ویاند هم را سره و د کمیسیون له ویاند د میز چلونکي همدغه پوښتنه وکړه هغه ویلي چې په هیڅ صورت موږ نه دولت ساز ټیم ته ایمیل کړی چې 55 دستګاوې پیدا شوي دي ګوره د دروغو ته اوس کس زه دروغ ثابتوم نه مو کله دا ادعا کړې ده چې موږ چاته نه ایمیل کړی نه په کمیسیون دننه داسې ځایونه شته چې په هغه کې 500 دستګاوې پټې شي نه موږ دومره ناخبره کمیسیون وو چې موږ 500 یعنې د 1400 محلونو دستګاوې چا پټې کړي وي موږ ترې خبر نه وو ولې موږ دستګاوې په اطرافو کې ورکې شوي دي خو په داخل د کمیسیون کې نه دي چې داخل د کمیسیون کې وي دوهم دا هیڅ دستګاه پیدا شوی نه دی موږ لاسته نه دی راغلی دا خبره یې په مطلقا رد کړه ډېر یې وام خندل مقابل هم رښتیا نه وایي تاسو رښتیا وایاست خو د خپله د کمیسیون هغه تاسې بحث وګورئ تاسو ادرس همیشه رښتیا وایي یعنې زه داسې نه وایم زه په ټولې زندګۍ کې د خپل شخصیت د هیچ چا دپاره هم ولاکه پیمال کم د افغانستان ټول ولس یې اوري زه د افغانستان بچی یم ما افغانستان ولس سره وعده کړې ده چې زه تاسو ته دروغ نه وایم هیڅ کله تاسو ته تور سپین نه ښیم سپین تور نه درته ښیم اما اصولي صاحب ځواب دا و چې موږ یو 50 سلنه رایه پوره کړې او دوی که هغه کمیسیون ته راسو 9% رایه اخیستې نو په دې کې ولس له موږ سره قضاوت زه دا ما هیڅ کله هم نه دي چې د ولس ټول له موږ سره وه د دوی سره نه وه ګوره د موږ دوی ټیمونه رقیب ټیمونه دي ډېر ښه په توازن سره روان دي اما سره نه ده په کوم تصویر چې خلک یې ګوري په هغه څنګه موږ باور وکړو چې تاسو سره که چېرته د عدالت له تصویره د عدالت له آینې د افغانستان د خلکو رایې ته په احترام وکتل شي خو ډاکټر عبدالله ته اوله که 100,000 رایې ورکړې ډاکټر صاحب غني تندو چې په اعلان شوی دی د کومې د تقلبي رایې چې تر وباسي شاید هغه هم د اوله خوابشا وي دا معلومه خبره ده چې دا توازن برقرار دی اما غړو ته چې ګوره هغه تصویر چې ولس یې ځان ته ګوري خلک ځان نه ګوري چې باید رایه ورکړي هغه غړو په هکله چې دوی مخکې ویلي چې مثلا محقق دی یا هغه د نورو کسانو نومونه یې واخیستل د افغانستان ولس خپل قاتلین ډېر ژور پیژني چې د چا په سرو میخونه ویلي دي زه له اصولي صاحب نه پوښتنه کوم چې جنرال مالک ازبک قام ته کامل احترام لرم دغه 14,000 پښتانه ووژل که نه په دشت لیلي کې ویې وژل که نه ښه تاسو به یې سند لرئ نو ګوره هغه د چا سره دی ګوره په دې هم مامن کړېږه ته افغانستان ولس کې اوسې د دې ولس بچی دغه 14,000 کسان د تا د پامیل غړي وو که ته رښتیا افغان یې 14,000 کسان جنرال مالک وژلي د دولت ساز سره دی زرداد د چا سره دی د دولت ساز سره دی عطا محمد نور چې زوی په میدان وایي کې له یو وکیل پښتون وکیل سره غوږ په خولې وخوړه لرې د مجلسه لرې د افغانستان ولس په احترام چې د کلمه یې په خولې نه راځي د هغه حیوان درنده حیوان وظیفه یې اجرا کړه چې هغه نه انسانان ډارېږي راځم ورپسې د کابل د جنګونو شریک امرالله صالح دا د چا سره دی چې نن قهرمان ملي د افغانستان دی ودرګه بخښنه غواړم شجاعي له چا سره دی د خبرې به زه ته پرېمږده چې دا زه ووایم علیپور له چا سره دی ښه
فضلي د چا سره دی؟ دلاور د چا سره دی؟ دا دې ماته ځواب ووایي. پیروزي د چا سره دی؟ د افغانستان د کابل بانک تباه کوونکی د افغانستان اساسي دښمن. ګوره کومه دنده چې پیروزي پر مخ وړې وه د بانک په تباه کولو کې ودرېږه. مریض و ډاکټر معاینه کړه لاړ څه ستا. که کله مریض وه نو مریض څوک بیا پلیچرخي زندان ته نه لیږي. ګوره د دلاور جرم دا نه و چې پلیچرخي ته لاړ شي د فیضان د پیروزي جرم دا و چې د پلیچرخي مبحث کې به وي اشرف غني دومره له قانون نه خبره دی چې دا یې ودرېږه بخښنه غواړم یوه دقیقه زه به دا ووایم. د پیروزي دنده اوس ډاکټر غني پر مخ وړي چې د افغانستان بانک له تباه کولو ته یې شروع کړی دی. 15 میلیارد افغانۍ دا خبره به دا ده لکه ته پرېږدم چې دا خبره د خلاصه شي. پیروزي چې دا بانک تباه کوه غني هغه بانک تباه کوي د قاضي والقضات چې دا یو مستقل ارګان دی. شرم دې وکړي خجالت دې وباسي ودې شرمېږي چې د غني په امر حکم لیکي چې دا پیسې دې وایستل شي. دا د قضا او څارنوالۍ دنده ده. بېرته راګرځم دې موضوع ته. اصولي صاحب ځواب که لرئ چې اول د فیروزي موضوع ته راځم. د فیروزي د خلاصون او د ازادېدو مسله لومړی ډاکټر صاحب عبدالله پیشنهاد کړه. ولسمشر په دې باندې رڼا اچولې نه. ولسمشر غني وویل چې پیشنهاد ډاکټر صاحب عبدالله کړی د اسنادو مطابق د طبي اسنادو مطابق هغه پرېکړه کړې. تاریخ موجود دی. تر څو چې چا په کوم تاریخ خوښ په کوم تاریخ شو؟ تر څو چې کابل بانک خپل قرضه ترې واخلي. یعنی دلته پیشنهاد د ډاکټر صاحب عبدالله و. په کوم تاریخ ورته ووایه؟ ډاکټر صاحب هغه ولسمشر ویلي تاسو کولی شئ اسناد ته مراجعه وکړئ. صحیح. ښه د ډاکټر د مالک موضوع یاد کړه. د دشت لیلا هغه تاسو ولیدل چې دا په هغې کې څوک کوم قماندان و په هغې کې دوستم و فکر کوم هغه وخت کې نه وه کې جنرال مالک و. ګوره تاریخ مه هېروئ هغه جنرال مالک دا کړنه ترسره کړه. ښه تاسو سره ارشیف کې امکان لري چې اسناد موجود وي. د افغانستان ملت ارشیف دی. افغانستان ملت خبر دی ماته خبرې اوري. زه دا نه وایم چې جنرال صاحب مالک به نه وي پکې. دومره وایم چې جنرال مالک او دغه کوم نومونه اکثریت چې یاد کړل دا د دولت ساز د ټیم غړي نه دي. او دلاور نه دی ودرېږه. صالح نه دی. امرالله صالح د لومړی معاون دی د قربان د شفتلۍ ته خبر. امرالله صالح د دولت ساز ټیم لومړی معاون دی. بخښنه غواړم شجاعي ورسره دی فضلي ورسره دی دلاور ورسره دی. زه اورم نو ته چې په عطا محمد نور په هغه منکرېږي په صالح خوندی تاسې دروغ دي که نه؟ ګورئ زه په صالح نه منکرېږم. زه په اوس وایي چې دا د سره نشته. تاسو که غږېږئ وغږېږئ. زه به کښېنم بیا زه درته وایم ته ودرېږه. ته غوږ ونیسه. زه وایم چې زه په صالح ویاړم. زموږ د ټیم لومړی معاون دی. د کابل د جنګونو شریک دی. دا خو چې په دې ویاړې ده خو دغسې هم ویلې چې د افغانستان کې د تر غني پاسک ما پرېږدئ چې زه وغږېږم. څنګه په ویاړې؟ مثلا راشه هغه ته داودزي څه ویلي؟ داودزي ته ورشه. ځلاند صاحب ځواب درکوي. خلک هم ویني که تاسو غږېږئ وغږېږئ هغې نه وروسته زه به ته یوه خبره ته وکړم. داودزي په هکله راته ووایي. داودزي خو ویل چې په افغانستان کې یوازینی کس چې مطلق لیونی دی هغه غني دی. تاسې د ټیم هغه وه ځلاند صاحب ځواب درکوي. بېرته تاسو ته راځو. ګورئ هر کله چې د صالح موضوع راځي د صالح په موضوع کې هغه موضوع حل ده. د ټیم لومړی معاون دی. موږ ویاړو دی په هغه جنګونو کې یو ټیټ شخص و نه دا چې دغه کوم چې په چریک مشهور و که نه؟ تاسو خپله چریک وایاست. چریک خو یو څوک دی چې هغه دومره نقش نه لري. ګورئ یو ما ته که 2 دقیقې وخت راکړئ ځلاند صاحب. وغږېږه. تاسو د ټیم ویان دی. د ټیم د ویان په حیث باندې یا یې عضو هر څوک ستاسو رهبران د ټیم نور دي. هغه د ټیم رهبران چې تاسو ته نقشه باسي په همغه نقشه باندې تاسو هم روان یې. همداسې ده که نه؟ بنان په سر کې هر څوک چې دي نقشه همغه باسي پلان همغه جوړوي ستراتیژي همغه جوړوي هغه په همغه لار باندې حرکت کوي. دا د یوه موضوع. ډیری داسې اشخاص لنډغر وښودل چې دولت ساز پې خبر نه دی. د فضلي موضوع یاده کړه. ګورئ فضلي باندې مخکې ولګېدم. اوله موضوع دا ده کله که چیرې تاسو فضلي صاحب غوښتي وئ تاسو ناکام شوئ علت یې همدغه دی چې په مقابل کې درېږي چې تاسو ناکام شوئ. فضلي نشو کولی چې تاسو معنا دا چې د څو کامیاب شوي فضلي سره په یوه لاره لاړ دي که نه؟ یوه دقیقه زه حکومت غوږ ونیسئ. حکومت مجبور دی چې د وکیلانو سره وګوري. دا یې دنده ده تر څو چې کله چې څوک کاندید وي کوم قانون ویلی دی؟ تاسو ځلاند صاحب په کوم قانون کې دي خو دا راته ووایه. ما وایه که نه ما ته چې خوله خلاصه ځلاند صاحب که تاسو خبریال اوسئ پوښتنه وکئ نو د ده په ځای کښېنئ.
او که تاسو ویاند وي ځواب باید درکړي. پرېږدئ چې زه زه وایم چې د چا د ټیم په سر کې څوک قرار لري ټول کارونه هغه همداسې کوي، خو دروغ مه وایئ، رښتیا وایئ. هغه غړي چې دوی یادونه وکړله چې په همغه تصویر بیا تاسو هم خلک رایه نه درکوي. نو ګورئ هغه غړي چې دوی یادونه وکړه اکثریت لنډغر دي، اکثریت زموږ د ټیم غړي نه دي، او څوک چې ما یادونه وکړه نومونه مې واخیستله د دوی د رهبرۍ شورا په دوی جوړه ده، د دوی د ټیم رهبران دي، که همداسې نه یې ونه وایي. راځم بلې موضوع ته، خپله دغه د کمیسیونونو هماهنګي ته چې دوی هماهنګي نه سره لري، شکایتو کمیسیون وایي چې ټاکنو کمیسیون له موږ سره هماهنګي نه لري، دغه موضوع څومره کیدای شي چې یو چلنج وشي د انتخاباتو پر بهیر؟ دا د دوی وظایف دي د دواړو کمیسیونونو چې څنګه کولی شي د یو بل سره هماهنګي رامنځته کړي او د یو بل سره همکاري وکړي. قانون په اساس باندې د ټاکنو کمیسیون مکلف دی تر څو چې د شکایتو کمیسیون سره همکاري وکړي، او هلته د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو قانون په وضاحت سره د دوی دندې ویشلي دي سره کومې دندې د چا دي او کومې دندې د چا دي. شکایتو کمیسیون وایي چې له موږ سره ټاکنو کمیسیون همکاري نه کوي، که چیرې دوی په دغه برخه کې همکاري نه کوي دغه روان بهیر څومره له مشکل سره مخامخ کولی سي؟ زه په دې اند یم چې د ټاکنو کمیسیون باید د دوی سره همکاري وکړي تر څو چې د پروسه ښه مخته لاړه شي، او د شکایتو کمیسیون مکلف دی چې د دوی نه همکاري وغواړي او د قانون په اساس باندې دندې معلومې دي او د دندې مطابق باید همکاري وکړي. پاتې شوه دا چې څومره اغېز درلودلی شي، طبعا اغېز درلودلی شي په هغه مسایلو باندې چې یو بل پسې اړوند دي. دواړه کمیسیونونه باید همکاري وکړي تر څو چې پروسه نورماله پر مخ لاړه شي. موږ په دې اند یو چې همکاري باید موجوده وي، حتی ټاکنیز ټیمونه باید دوی سره همکاري وکړي تر څو چې ټاکنیز ټیمونه باید څه ډول همکاري دوی سره ولري؟ هغه ځای کې چې د ټاکنیز ټیمونو همکاري ته اړتیا ده او دوی ترې وغواړي د قانون په اساس باندې ټاکنیز ټیمونه باید همکاري ورسره وکړي. دوهمه موضوع دا ده چې د سبوتاژ مخه یې ونیسي، د دسایسو مخه ونیسي، د ملي پروسې د مختلولو، د سبوتاژ د خرابولو مخه یې ونیسي او تر څو چې دغه پروسه کامیاب شي. په دغه برخه کې لوی لاس د سپوداژ چې هغه موضوع غواړي چې له ستونزو سره مخامخ کړي ثبات پالنه ده. ښه دوی خو په دې اند دي چې موږ پاک یو او په موږ پورې خچ نشته دی. ولس په دې پوهېږي چې د دوی ټیم په څه ډول دی. زه نه غواړم نور پرې وغږېږي. د دوی ټیم په مورد باندې ولس په دې پوهېږي چې د دوی ټیم کې څوک دي، څه ډول ټیم دی، څومره ملي دی، څومره د خلکو خوښ دی او څومره خلکو رایه ورکړي. ډېره مننه. بېرته راګرځو. ځلان صاحب ستاسو په ټیم کې داسې خلک دي چې هغه په لویه کچه دي، که زموږ په ټیم کې دي هغه د صلاحیت نه لري د پرېکړې؟ نه زموږ ټیم کې نشته دی. نشته دی؟ نشته دی. څوک چې یاد کړه زموږ د ټیم غړي نه دي. حدیث شریف دی، پیغمبر اسلام فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې اذا کذب العبد تباعد عنه ملکا میلا من اتنه ما جاء به. وایي چې کله چې مسلمان دروغ ووایي د هغه نه ملایکې د یو میل په اندازه لرې کېږي د هغه بوی په وجه چې له ده څخه راځي. اوس اصولي صاحب رښتیا نه وایي د دغه اشخاصو په اړه؟ دی په هکله د افغانستان خلک ښه قضاوت کولی شي. اصولي صاحب ته زه احترام لرم، دا د ما د قام د ولس بچی دی، که دا انتخابات نه وي هم دی د ما سره دغه رښتیا نه دي. دغه د افغانستان خلک په دې ښه پوهېږي چې دوی وایي دا زموږ د ټیم غړي نه دي. داود ځای د دولت ساز ټیم د کمپین مسؤل دوی ځواب درکړه، ولې هغه څوک چې دی بیرته تاسو ته راجع کوي د رهبري غړي دي تاسو؟ زه د محقق که چېرته جرمونه کړي دي په هیڅ صورت پرده نه پاچوم، ولې اوس هغه په عمومي دی. د افغانستان خلک ټول چې قانون ته غاړه ایښې ده، بخښنه غواړم، قانون ته چې غاړه ایښې ده له هغې ورځې نه چې په افغانستان کې د کوم قانون چې اوس موږ تاسې تر لاندې چتر لاندې ژوند کوو دا نافظ شوی دی. نه به داسې جرم محقق کړی وي چې هغه محکمې ته او څارنوالۍ ته پیکه شي، او نه به دا کوم بل مشر کړی وي. خو زه یو کې یو شی وایم چې هر څه چې وایو د ولس تر څو چې رښتیا ووایو. اما اصولي صاحب وایي چې تاسو په ټیم کې داسې اشخاصو نومونه چې دوی واخیستوئ هغه په راز کې دي. ښه دغه زه نور دغې موضوع نه ځکه نه غږېږم چې د افغانستان خلکو د ده خبرې هم واورېدې، د ما هم واورېدې. د افغانستان خلک داود ځای پېژني چې داود ځای څوک دی. د افغانستان خلک عطا محمد نور پېژني چې عطا محمد نور څوک دی. یوې موضوع ته راځم. داود ځای د محقق سره نه مخامخ کوي. داود ځای هغه شخص دی چې د عطا محمد نور سره مخامخ کم که نه؟ عطا محمد نور زموږ د ټیم غړی نه دی.
سمه ده پرون د محمد نور که صاحب زما په ولې ټیم کې راوختې دې نه وه، د لیدلی غني سره ناست نه وه. ګورئ که زما د ټیم کې دې لیدلی زما د رهبرۍ شورا کې دې لیدلی ښه دا به د افغانستان خلک ته پرېږدو چې ته څه وایې زه څه وایم. ګورئ احمد داودزی هیڅ وخت د خلیلي او د محقق او د نورو ټوپک سالارانو سره ما یو ډول کوئ. داودزی یو شخصیت دی د ملت په عمر کې ټوپک په لاس نه دی نیولی، په هیڅ چا په سر باندې میخ نه دی ټک وهلی، د چا اندام یې نه دی پرې کړی، مګر د نور دی همدغه. اوس ما ته وخت راکوي، اوس لکه څومره وخت مې درنیولې وخت مې درکړو، زه تا ته وایم راکېږدم پرې مې خو دی. عطا محمد نور د افغانستان خلک تاسې د ما خبرې اورئ. عطا محمد نور د دولت ساز ټیم غړی دی او که نه دا قضاوت تاسې وکوئ. د اصولي صاحب سره زه نور دغه بحث نه کوم. د مخکې حدیث مطابق چې زه هېڅکله د چا دپاره دروغ نه وایم او دا حدیث مې همدې دپاره وم ویلې. امرالله صالح ټولو خلکو ته معلوم دی، امرالله صالح 10,000 پښتانه په مبحثونو کې د طالب د داعش په مختلفو نومونه اچولي دي. که څوک وایي چې نه دي، د هغو پښتانو دوسیې دې وڅېړل شي چې په مابحث کې دي چې دا د صالح په وخت کې په دغه برخه کې ځواب ورکړي چې زه یو شي ته راځم. ولې موضوع قومیت ته راځي؟ قومیت نه دی دلته، قومیت نه دی. زه د ډاکټر عبدالله سره ولاړ یم، د ډاکټر عبدالله ټیم په پارسیبانو مشهور دی، زه پښتون یم ورسره ولاړ یم. ته ودرېږه د هادي غوندې کلک پښتون نه یې چې د عبدالله سره ولاړ دی، د امیر محمد اخندزاده غوندې نه یې، د مولوي صاحب شهزاده غوندې نه یې، د حاجي صاحب رفیق غوندې نه یې. زه په داسې توګه مثلا د محمد غوندې نه یې، یا مثلا راځه د سباون غوندې نه یې. دومره غټ پښتانه چې د عبدالله سره دي. عبدالله ټیم هغه ټیم دی چې د افغانستان ملي وحدت یې ساتلی، افغانستان د تجزیې له خطره بچ کړه، قومي تفرقې له منځه یوړې. زه تا ته داسې وایم جواب ته نه وګوت شو خیر ده. څومره وخت مې چې نیولی به دا ځواب بیا هغه بېرته تا ته درځم، فقط د صالح په اړه زده ځواب ورکړي دغه ټیم له ګورئ د افغانستان کې یو دود دی، کله چې سړی ایساریږي، کله چې ناکامیږي، کله چې د حساب څخه وځي بیا چی کوي، بیا راځي په قومیت نه نوځي. موږ کله نه یو نتلي، موږ ټول پښتانه یو مالته ولاړو. ته ماته دا ووایه چې د مابحثونو کې چې د خلک پراته دي دا چا بندیان کړي؟ ناکامي دلالت کوي ځکه انتخاب ودرېږه د پښتانه چې مابحثونو کې پراته دي دا چا بندیان کړي؟ که چیرې پښتانه په تا باندې ګران وای تاسو به نه تلئ هغه خوا چې ما د افغانستان ګران دی، پښتون نه. ګورئ که تاسو باندې پښتانه ګران وای تاسو به هغه ټیم ته نه ورتلئ چې پښتانه اصلا ځای پکې نه معلومیږي چې پښتون هلته چیرته دی. لومړی ماوین پښتون دی، دویم ماوین پښتون دی، د ټیم مشر پښتون دی. احدي څوک دی؟ زه څوک یم؟ احدي د پښتانه استازیتوب نشي کولی. بخښنه غواړم، دا په قومي انډول نه دی، دا د اشخاصو په انډول دی. اول خو په دې پوه شو انتخابات په قومي انډول نه وي، دا د اشخاصو په انډول وي. اول په بنان ملي ټیم نه دی، ملي ټیم نه دی. نو چې ملي ټیم دی ودرېږه ټول په زیاته پیمانه دماغ غوندې پښتون د عبدالله سره ولاړ دی. ته بیا څنګه ځکه انتقاد کوئ؟ زه یوه خبره ته کوم خوله خلاصه کړه، خبرې کوه. د افغانستان خلک قضاوت کولی شي، په دې پوهېږي. ګوره د مخکې خبره وکړه چې د افغانستان مبحثونه یې په چا ډک کړي دي. ته په خدای باور وکړه چې په دې څومره خلک په مبحثونو کې تقریبا 12,000 کسه تر 14,000 کسه خلک په مبحث کې پراته دي. تاسو بیا نو ولې هغه ادرس ته تللي یاست؟ ودرېږه هغه نه دي چولی. زه هغه ادرس نه تخولی یم چې د خلک جیل ته چولي. زه له هغه ادرس تخولی یم چې 15,000 عسکر د خپل حکومتدارۍ په وخت کې وژلي دي. ډاکټر غني چې تر ټولو قاتلینو ستر قاتل همدا یې ګڼلی شم. 1.5 لک خلک عوام د په حکومت کې وژل شوي دي. غزني سکوت کړی و ډاکټر غني، دا ټول افغانستان یې اوري. درېیمه ورځ د غزني له سکوته خبر شوه. 18 کاله کېږي چې په افغانستان کې ناامني ده، نو نسي کېدی چې د یو چا په حکومت کې زه یو سوال کوم. مسله قوه کمانډان سراله کمانډان جلال صاحب یو سوال کولی شم تاسو نه؟ شل وره. ګورئ د افغانستان ملي اردو چا پاکستان خرڅه کړه او تجزیه یې کړه؟ یوه ټانکونه د افغانستان چا اره کړل، پاکستان او ایران ته یې ورکړل. د افغانستان ملي شخصیتونه چا ووژل؟ د کابل 15,000 خلک چا ووژل؟ ناهید د پنځم منزل نه د چا نه ټوپ راووته تر څو چې جنسي تیری پرې ونه شي. دا یوه مسله. دوهمه مسله زه وایم همدغه خپرونه بېګا ته د فیسبوک له مخې لایف خپرېږي، لاندې کمنټونه یې بیا وګورئ چې ولس څنګه قضاوت کوي. که چیرې کمنټونه ستاسو ډېر وو، زه درته د دې ټریبیونه وایم چې نور وایم دوی ځواب ورکړي چې وخت پای ته رسېږي، وخت کم دی. د افغانستان ټول ولس ته په دې آګاه اوسي چې څوک مجرم دی، ما یې د جرم دفاع نه دی کړې. د کابل دغه ناهید شي چې له بام نه ځان راوغورځوله، دا د زرداد دغه د وخت وه چې د دولت ساز سره یو ځای دی. دا د امرالله صالح کاله وخت وه چې د دولت ساز سره یو ځای دی. په هغه وخت کې هم ډاکټر سیعودالله ډاکټر وه، اوس هم ډاکټر دی. لامل زرداد و صالح همدغه خلک وو. دوی خو په کته مورو کې وو. ښه زه دا نه وایم چې محقق نه وه، زه په ټول ژوند کې نه وایم.
بالکل د داخلي جنگونو کې دا ټول خلک شریک وو د پخواني جهادي کمانډران جهادي ګوندونه ټانګونه هغو اره کړي خو که د اشخاصو په وژنو کې وي د هغه اشخاصو د ملي اشخاصو په وژنو کې وي ما ته معلوم دی چې د منطقي استخبارات او همدغه تنظیمونه زه د تنظیمونو دفاع نه ویان یم نه زرداد کوم وایي چې ما کړي دي ما د بل چا په امر کړي هغه نن د تاسو له ټیم سره یو ځای ده ښه زه یوه کیسه ته وکړم د هغه جرم هم خپل کار دی محکمه شته هغه به محکمې ته راکشي زه دفاع نه کوم هغه خپل ویاند لري هغه د خپل د ادرس ویي ولې د زه د افغانستان ملت یم دا جرمونه چې موږ سره چا کړي دي ما دپاره هم مجرم دي ودرېږه تاسو اوس د شکایتو کمیسیون نه څه غوښتنه لري چې آیا دغه څېړنې ژر ختم کړي که وخت ونیسي نه د شکایتو کمیسیون دا د موضوع ته توجه وکړي د دې تیزوالی د سرعت په نظر کې نه نیسي بلکې د دې څېړنو اساسي څېړنه دې په نظر کې ونیسي راتلونکي دوشنبې ته وایي پای ته رسېږي راتلونکي دوشنبې ته پای ته رسېږي البته د دوی هغه په عموم کې ټوله پروسه یې پای ته نه رسېږي یوازې یوه برخه یې پای ته رسېږي چې د څېړنو برخه ده دوی وایي چې موږ سره د انتخاباتو کمیسیون مرسته نه کوي واجه څه شی دی چې کمیسیون مرسته نه ورسره کوي هغو د دولت ساز ټیم په امر مهندسي شوي انتخابات کړي که چېرته هغه همکاري وکړي خو دا رایې باطلیږي هغه مجرم ثابتېږي ودرېږه نتیجه منئ د شکایتو کمیسیون که د موږ ټولو شکایتونو ته رسیدګي شوي وي په دواړو سترګو خو شکایتونو ته د رسیدګۍ سره په مشهور ډول پروسې ته په کتو سره تاسو باور لرئ کار څه منئ چې اوس روانه ده د کومه پروسه چې روانه ده تر اوسه موږ ته ناراضي یو کله چې شکایتونه وڅېړل شي د هغو نتیجې اعلان شي بیا سړی یو بررسي کولی شي یوه پرېکړه کولی شي زه مخکې د اصولي صاحب یوه خبره وکړه چې دغه شپې ته لایف خپرېږي کمنټونه به وګورو کمنټونو ته 3-4 زره کسه ډاکټر غني په پیسو ګمارلي $300 معاش ورکوي چې دا به خلکو ته کنځلې کوي دا د کنځلو کلتور په افغانستان کې چا رایج کړه ودرېږه د کنځلو کلتور دوی رایج کړه لکه څنګه چې په ایراد کې وي چې بچی آدم نه باشم یو څوک چې رئیس جمهور وي په خولې کنټرول نه لري ته ما پرېږده اصولي صاحب ته کنه دا د کنسلو کلتور دوی رایج کړی دوی د افغانستان هېڅ نوع ارزښت نه ورکوي ارزښت ته قایل نه دي څوک چې ارزښت ته قایل نه دي هغه کنځلې کوي دې تاسې کمنټونه وګورئ ټول به د خور و مور د ناموس کنځلې کوي چې دا د دوی رواج دی دا دوی رایج کړي دي هېڅ موږ نه ته کوو ټولې کنځلې کوئ خدای دې ته مبارک وي اصولي صاحب دا خلک ستاسو دی ښه مسله دا د اخري به زه دومره ووایم ولس ما پرې پاسو کنه د ولس اینا باندې سوی ټول پرې ولس سره پاسو کړي دی پرې کار خو یوي کنه په دې سترګې ما پرې عوام پرې ما استفاده کوي اسلام کاری دي اسلام آیاتونه تاسو د اسلام خلاف یوي ډاکټر غني ځکه آیاتونه نشي یالای ولس غلاموي ځکه بل مناظرین مت خو ځکه چې هغه ته معلوم نه دي اسلام ته معلوم نه دي ان تاسو د اسلام ډایرکټ اسلام نه دي زده لا لیدلو مو مننه